محترم عبدالرؤوف شپون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب رئیس هیئت اداري او د تالار ټولو ګډونوالو خویندو ورونو خدای وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړي. جناب رئیس زه ډېر افسوس کوم او یوه خبره دا ده چې په دې 2 کلو کې مونږ تالار کې د ستانه نیولې هیئت اداري او دا ټول وکیلان یو بل سره ښه پیژنو. رشوت ورکوونکي او رشوت اغوستونکي د افغانستان ولس زما په دې خبره پوهیږي چې دواړه مجرم دي. په تالار کې معامله ګر هم معلوم دي. جناب رئیس خدای وکړي چې د دغه خبرو نه پرهیز وشي چې ته د پلانکي د ټکټ نه خبرې کوې او زه د پلانکي. زه په خپله د افغانستان د ولس دپاره هرې دروازې ته ودرېږم، د هر چا کور ته ورځم، ځکه متضرر زموږ ولس دی، مونږ وژل کیږو. جناب رئیس صاحب تاسو بله ورځ زه ډیر خفه یم، تاسو بله ورځ کمیټه وټاکله، په هغه کې موږ در سره موافقه وکړه، خو کمیټې فیصله داسې نه وه چې پرون موږ مطبوعاتو کې واورېده. جناب رئیس صاحب د الله خاطر وکئ، که ته د معاون صاحب اول سره هر مشکل لري، زه درته د افغانستان دغه مظلوم ولس دپاره لمن اچوم چې د افغانستان په سرنوشت تا او معاون صاحب اول لوبې مه کوئ او دا حق هم نه لرئ، ځکه ته د لندن پاسپورت لري او د معاون صاحب اول زوی ته په انټر کانټینیټل کې داسې تدابیر نیول کیږي چې مظلوم افغانان په هغه لار هم نه پرېښودل کیږي. د خدای په خاطر د موقت ادارې خبره وضاحت درنه غواړو رئیس صاحب. ته صرف دومره چې مجلس کنټرول کې، ته د یو افغان په صفت، د یو وکیل په صفت خپل د نظر حق لري، نه د تالار فیصله. هر څوک چې د موقت ادارې خبره کوي، ای د افغانستان ولسه، ای هغه ولس ته زما خطاب دی چې هغه نه فیسبوک لري نه د ټویټر اکاونټونه لري، چې یو څو دلته راغلي خیانت چا کړی دی او د څه دپاره یې کړی دی. جناب رئیس صاحب دې کې وضاحت ورکړه. موقته اداره په هېڅ کله افغانان نه مني. د نجیب تجربې بیا نه تکراریږي، طالبان دې نه نور بندو کی. ډاکټر صاحب غني باندې زموږ غږ دی چې 6 میاشتو کې انتخابات وکړه. موږ تا نه دا امید درلوده چې وخت طرحه به تالار ته راوړي، او که اوس ته وایې چې دا خبرې د شورای امنیت دي، جناب رئیس صاحب یو امر دې وکړه، مخکې مې هم در باندې غږ کړی دی چې امریکایانو ته د دغه تالار نه یو فیصله واخله چې په 40 ساعته کې دې نه غواړو، شرعي حدودو ته لاره ورکړه. ته وګوره چې دا صلح څنګه راځي. جناب رئیس صاحب لږ په هوش راشه، تم په هوش راشه، او زموږ د حکومت زمامداران په تقابل دا ملک نه جوړیږي. د خدای خاطر وکړه، زموږ په هلمند کې، په ننګرهار کې ته وګوره هغه ګلان شهیدانیږي، د هغه وینو ته وګوره. ته خو به لندن ته لاړ شې، خو موږ به دلته څه کوو؟ او دا حق ته چې وضاحت ورنه کړي، زه به د ستا په مقابل کې راجګېږم او تر هغه پورې به چغې وم چې څومره مې وس رسېږي. نه معامله ګر یم، نه مې چا نه